السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو روح حسن شهید. یو ځل بیا په شټوټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو کو چرته تاسو هم غواړئ چې په فیسبوک کې په خپل اکاونټونو باندې ډیر زیات لایکونه حاصل کړئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې ما تاسو را پر یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو سمپل کولای شئ چې خپل تصویرانو باندې لایکونه ډیر زیات سیوا کړئ او تاسو ټول مرګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو څنګه په خپل تصویرانو باندې دومره لایکونه سیوا کړي دي. نو د دې اپلیکیشن ټوله طریقه سټپ بای سټپ تاسو ته خایم. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل په شټوټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. دغه اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو په ویب سټ ته لاړ شئ په ویب سټ کې لګ لاندې لاړ شئ په ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ سمپل دا به دا رقم اوپن کړئ نو فاست اپ تاسو دلته یو آپشن درکې تاسو ته ښکاري د تاسو نه ایمیل او پاسورډ غواړي نو تاسو کو فاست ټایم بده کې اکاونټ جوړو نو سمپل په آی ایم ا نیو یوزر باندې به کلیک واخلئ چې دلته فاست ټایم اکاونټ استعمالوم نو سمپل آی ایم ا نیو یوزر باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به تاسو کې دلته به ایمیل خپل ولیکئ یعنی خپل جیمیل به ولیکئ دلته به تاسو دې کې یو پاسورډ ولیکئ که تاسو سب پاسورډ کې خودل غواړئ نو سمپل هغه به دلته ولیکئ او چې کوم پاسورډ تاسو دلته ولیکو نو سمپل هغه به دوباره دلته ولیکئ او دلته آی هیو ریډ ان اګری دې باندې به کلیک واخلئ. بیا به سو کې لاندې په جوائن باندې کلیک کړئ تاسو اکاونټ به تاسو سره کریټ شي. نو زما سره الریډي اکاونټ ته به سمپل ته جیمیل او سره دلته پاسورډ ولیکم. کله چې هم تاسو دلته خپل جیمیل او پاسورډ ولیکئ نو دا اپلیکیشن به تاسو سره دغه رقم اوپن شي. بیا تاسو لاندې بل یو آپشن درکړی پوسټ تاسو ته ښکاري نو سمپل تاسو به دې باندې کلیک واخلئ. کله چې به دې باندې کلیک کړئ تاسو نو لاګ ان وذ فیسبوک آپشن به تاسو درکړي چې تاسو خپل آی ډي لاګ ان کړئ تاسو ته ښکاري دلته دا آپشن به تاسو درکړي سمپل تاسو به دې باندې بیک کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو چې کوم اوریجنل آی ډي ده او کوم نه تاسو پوسټونه کوئ کوم نه تاسو خپل تصویرونه اپلوډ کوئ هغه به تاسو دلته لاګ ان کړئ. زیات داسې اپلیکیشن وي چې هغه تاسو آی ډي ډیسیبل کوي خو دا اپلیکیشن بالکل تاسو آی ډي نه ډیسیبل کوي. ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی په دې کې ما په خپل پرسنل آی ډي اوپن کړی ده په هغې کې ما په خپل تصویرونو باندې لایکونه سیوا کړي دي او بالکل ریل کار کوي یعنی دا به تاسو په تصویرونو باندې بالکل لایک سیوا کوي او تاسو اکاونټ به هم نه ډیسیبل کیږي او ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی. بیا به تاسو کوئ دلته به سمپل خپل تاسو کوم آی ډي چې د هغې ایمیل به ولیکئ د هغې پاسورډ به ولیکئ او په لاګ ان باندې به کلیک واخلئ. بیا کله چې هم تاسو دلته خپل ایمیل ورسره دغه شان پاسورډ ولیکئ نو لږ غونته کې انتظار به وکړئ. بیا بس په دې اپلیکیشن کې دننه تاسو د فیسبوک آی ډي دغه رقم اوپن شي. چې کله هم تاسو د فیسبوک آی ډي په دې کې اوپن شو نو بیا به تاسو وکړئ بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته ټوله طریقه چې کوم ده هغه تاسو ته بالکل سټپ بای سټپ ښایم. تاسو ته ښکاري لږ غونته کې انتظار به تاسو بیا دې ته وکړئ. بیا تاسو له واپس چې کوم دلته پوسټ آپشن درکړي بیا په دې باندې کلیک واخلئ او تاسو کوم آی ډي چې کوم ده هغه به تاسو دلته اوپن شي. تاسو ته ښکاري حسن شاهد لیکلی یعنی زما آی ډي دلته اوپن شوه زه په پوسټ باندې کلیک واخلم. کله چې هم په پوسټ باندې کلیک واغستو نو فاست اپ دې کې زما چې کوم پوسټ تاسو ته ښکاري په دې باندې زموږ سره څومره لایکس دي زه تاسو ته ښایم. په دې باندې زموږ سره 38 لایکس دي تاسو ته ښکاري 38 لایکس دي کوم چې فاست اپ زموږ سره دا پوسټ په آی ډي کې. نو که زه غواړم چې په دې باندې اوس لایکونه سیوا کړم تاسو ته ښکاري 12 کمنټس دي او سره 38 لایکس دي. نو بیا به زه هم دلته په لایکس باندې کلیک واخلم. تاسو ته ښکاري کله چې ما په دې لایکس باندې کلیک واخیسته نو بیا به دلته ماله بل یو آپشن درکړي په دې کې به تاسو د کوم ملک لایکس غواړئ تاسو ته ښکاري دلته لاندې تاسو له آپشن درکړي نو کنټري دلته په دې باندې اني تاسو په دې باندې به کلیک واخلئ پاکستان به سلیکټ کړئ. بیا تاسو له بل یو آپشن دلته درکړي ریاکشن تاسو څه غواړئ تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک واخلئ. نو دې کې بدنه تاسو کوم یو ریاکشن غواړئ مطلب تاسو لایک والا ریاکشن غواړئ تاسو لف والا غواړئ سیډ غواړئ ورسره پنی غواړئ واو والا غواړئ ورسره انګري غواړئ ټول تاسو له سټپ بای سټپ درکړي. زه بس هلته سمپل په لایکس باندې کلیک واخلم. کله چې ما ته کلیک به تاسو له بل یو آپشن درکړي اوکې په اوکې باندې به کلیک واخلئ. بیا تاسو دلته بل یو آپشن الریډي درکړی تاسو ته ښکاري په دې غشي نشان باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک واخیسته لږ غونته کې انتظار به دې ته بیا وکړئ نو تاسو په تصویر باندې یا په پوسټ باندې څومره لایکونه چې دلته تاسو ته شو کوي نو بالکل کلیر به دا هم تاسو په تصویر باندې هلته حاصلیږي. نو دلته به تاسو له کیپچا آپشن تاسو له درکړل بیا به تاسو وکړئ په ټریپک لایټ چې تاسو ته لیکلی نو سمپل ته به دلته ټریپک لایټ چې کوم دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. بیا په ویریفای باندې کلیک واخلئ نو بالکل دا به تاسو سره کار شروع کړي. تاسو ته ښکاري ډېر زیات اسانه طریقه ده. دلته به تاسو اوس یو کنفرم آپشن درکړي تاسو ته ښکاري دلته آپشن راکړو کلیک ټو کنفرم نو په دې باندې به کلیک زه واخلم. نو تاسو ته ښکاري لږ غونته انتظار وکړئ دا اوس په پروسیسینګ کې زموږ سره شو دلته به تاسو ته شو شي چې دومره لایکونه چې کوم تاسو په پوسټ باندې ډن شو تاسو ته ښکاري لږ غونته کې انتظار به تاسو وکړئ نو هم په دغه ځای کې به بالکل تاسو ته کلیر شو شي چې دومره تاسو ته ښکاري دلته زما سره لایکونه چې کوم دی هغه ډن شو تاسو ته ښکاري دلته اوس 38 دی که زه اوس دا ریفریش کړم نو دا به اوس ډېر زیات سیوا شي تاسو ته ښکاري زه ریفریش کوم
اوس په دې باندې لایکونه چې کوم تاسو ته ښکاري 97 شو، هماغه پوسټ 12 کمنټس دي او لایکونه چې کوم دي زموږ سره تاسو ته ښکاري 97 شو. نو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په دې اپلیکیشن مدد سره تاسو کولای شئ چې خپل عکسونه یا خپل پوسټونو باندې لایکونه ډیر زیات سیوا کړئ. هغو مرګرو امید لرم تاسو په سټیپ بای سټیپ پوه شئ چې دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. او د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، فیسبوک کې د ویډیو پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي، هم دغه لینک تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. نو خو ګومرګورو ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.